افغانان ورونو چې په آی پی ایل کې د نویل الحق زمونږ استاد د افغانستان بالر او د کولی چې د انډیا لوبغاړی دی شخړه رااله، خو د انډیا خلک، د انډیا میډیا او د انډیا لوبغاړي چا سره ودرېده؟ په ثبوت سره ته دا خبره کوم. او کله چې زمونږ همدغه شانې شخړه د پاکستان سره په شارجه کې رااله، د زمونږ استاد فاروقي بالرو او د پاکستان یو بیټسمین اسف علي ترمنځ د پاکستان میډیا چا سره ودرېده او د پاکستان لوبغاړي چا سره ودرېده او د پاکستان خلک بیا چا سره ودرېده؟ زه ټول نه ښیم، خو په ثبوت در سره خبره کوم. اوس تاسې راځئ اول دا ویډیو در باندې ګورم چې د انډیا او د پاکستان فرق درته وښیم. یعنې دې موږ دا هر وخت وایو چې هندو ستا دشمن دی او هندو داسې او هغسې. راځه نن درته د هندو غیرت ښیم، بیا در سره په تفصیل خبرې کوم چې دا هندو په چا غیرت کړی دی او دا هندو څوک دی. راځه دا ویډیو وګوره. सांस हैरान है मन परेशान है हो रही सी क्यों रुआ सा ये मेरी जान है क्यों निराशा से है आस हारी हुई क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है आसमान के सितारे नैना هم کتله دا د انډیا هغه لوبغاړی دی ګمبیر، ګوته ګمبیر نوم یې دا د انډیا مشهور لوبغاړی. کله چې د کولی او د نویل الحق ترمنځ شخړه راځي، دی راپاڅېږي د نویل الحق په سر باندې جنګ کوي او خپل کولی ته ورځي، تقریبا ګریوان ته ورته لاس ورچوي او همداسې د انډیا میډیا تاسې وګورئ چې کولی ملامتې کوي، همداسې د انډیا خلک وګورئ، ویډیوګانې وګورئ چې کولی ملامت کوي، حالانکې کولی د هغې یو ډېر بهترین پلیر دی، یو ډېر ښه دغه دی. یعنې دې ته وایي انسانیت او دې ته وایي بشردوستي او دې ته موږ ولې موږ خو چټي په چټي لګیا نه چې انډیا زموږ یو دوست هېواد دی او خلک یو عزت والا خلک دي. ورشي په دنیا کې وګورئ د انډیا خلک وګورئ، عزت یې معلوم دی، احترام یې معلوم دی، خپل کار پورې کار لري، د چا په کار کې کار نه لري، چې ښه درته رسېږي رسې، بد درته بیخي کوي نه. مګر بل طرف ته تاسې به کتلي وي افغانانو ورونو چې کله د پاکستان سره زموږ میچو په شارجه کې د زموږ استاد فاروقي یو بالر چې د اسف علي سره شخړه رااله، تاسې به کتلي چې د پاکستان ټوله میډیا د اسف علي په طرف ودرېده. تاسې به کتلي چې د پاکستان ټول لوبغاړي بغیر د یونس خان نه او د وقار نسل چې بیان د افغانستان په طرف ورکړو ټول اسف علي او دغه طرف. تاسې به کتلي چې د پاکستان تیز بالر شعیب اختر دا وویل چې ایک پټان نے دوسرے پټان کو پرنټي لگا دیا. دې ته وایي بیلنس او دې ته وایي دغه. دلته معلومیږي نن زموږ پښتانه ورونه راځي چې یاره نویل الحق ډېر ښه کار کړی چې هندو سره دا کار کړی. وروره موږ داسې نه وي، موږ افغانان الحمدلله ارض کې توره او بهادري معلومه ده، خو د تاسې نه پوښتنه کوم ورونو چې کله د پاکستان سره دا دغه راله، خو هم پنجابي او که نه دا هم پنجابی دی که نه، نو دلته ته په پنجابي باندې په انډیا پنجابي باندې خوشحالېږه، مګر د پاکستان پنجابي چې زما فاروقي سره ظلم او ناروا یې ورسره کوله او بیټ یې ورپسې راتاو کړو، هغه وخت تا ماته کنځل هم کولي او زما افغانستان دې کنځلو، زموږ مشران دې کنځل او زموږ کرکټ ټیم ته دې ویلې چې دا پلانې دی بستانې دی. نن ته څنګه دا خبره کوې؟ زه منم، زه ستانه ډېره مننه کوم چې دا ویډیوګانې کې، خو ته لږ فکر وکړه آینده کې بیا داسې غلط نه شي، ځکه چې موږ ته هغه دی محترم دی چې کوم هېواد زموږ هېواد سره ښه مینه لري، موږ ته عزت راکوي، موږ د هغې شل چند هغې ته عزت ورکوو. نو نن تاسې وکاته د انډیا او د پاکستان بیلنس او د خلکو هغه بیهیویر مو تاسې وکاته او عزت او احترام وکتل چې هندوان وګورئ چې څومره قدر او عزت کوي زموږ د پښتنو د افغانانو، او دلته راته پاکستان وګوره چې موږ ته نسواري وایي، موږ په ډرامو کې یادوي، هم مولای زموږ بېعزتي کوي، هم ډرامو والا زموږ بېعزتي کوي، سیاستمداران یې زموږ بېعزتي کوي، هم لوبغاړي زموږ د پښتنو بېعزتي کوي. نو په دې باندې ماغزه خلاص کوي. منګه الحمدلله چاته بدل نه پریږدو. زنده باد افغانستان، انډیا دوستي، زنده باد نوید الحق، زمونږ اتلان قهرمانان، الله دې خوشحاله لري. دا ویډیو دې ورته ډالۍ وي. دا ویډیو مونږ به سرکار هم مني، مونږ به اغیار هم مني، مونږ افغانان یو پیره، مونږ به ستا پلار هم مني.